په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، د هر څه د مخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دوستانو، په 4 ورځو کې خپل کوتک 6 انچه غټ کړئ او مزې کوئ. دومره یې غټ کړئ چې خپله ښځه هم ترې وډاره شي. دوستانو، نن په دې ویډیو کې درته داسې نسخه ښایم په دې هیله چې تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. هر څوک چې وړوکی غین لري کوشش کوي چې خپل غین غټ کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نو د همدې لپاره ډېره اسانه نسخه مې راوړې چې په خپل کور کې په اسانۍ سره جوړولی شئ. نسخه داسې ده: 4 قاشوغې د زیتون تیل، 3 د هوږې پلي او 1 قاشوغه د کونځلې غوړي. دا 3 واړه راواخلئ. اول یې د هوږې اوبه وباسئ، بیا یې د زیتون او کونځل تیل ورسره مکس کړئ. وروسته له هغه یې هره شپه له ویده کېدو نه 1 ساعت مخکې په خپل کوتک وهئ او ښه یې مالش کوئ. دومره یې مالش کړئ چې تیل ستاسو کوتک جذب کړي. که مالش درته میرمن وکړي لا به هم ښه وي. د سر د کوتک مړه رګونه اوچتېږي او کوتک په دې وخت کې